مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ته وګوره ادب پکې څومره په انتهایی ادب پکې او علم الله څومره ورکړی دی تقریبا 1050 کتابونه مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا لیکلي 1050 کتابونه دا لیکلي داسې فن شته دی چې په هغه کې هغه کتاب نه دی لیکلی او هغه چې کوم کتاب لیکلی دی او هغه کتاب د هغه وګورې نو ته به وایې چې د دې فن امام تیر شوی دی او ډېر لوی عالم یو ځل یو غیر مقلد ورسره کېناست نو دا غیر مقلد چې ورسره کېناست نو دا غیر مقلد ورته څه وایي وایي تاله خو الله دومره علم درکړی دی چې ته په خپله د دې زمانې یو لوی مجتهد یې نو تا ته حیران یم چې دا تقلید ولې ته کې د دې زمانې لوی مجتهد یې دومره علم او پویه تاله الله پاک درکړې ده چې د دې زمانې لوی مجتهد تا نه بل نشته تا نه لوی انسان بل نشته نو تا ته حیران یم چې ته تقلید ولې کې مولانا اشرف علي تانوی صاحب ورته څه وایي وایي چې ته ما ته حیران یې چې ما له الله دومره پویه راکړې ده او ستا په ذهن کې د دې زمانې مجتهد یم او ته ما ته وایې تقلید ولې کوې ته ما ته حیران یې نو ګوره چې ته ما ته حیران یې چې تقلید ولې کوې نو زه تا ته حیران یم چې سره د یې دومره علم نه ستا د وینا مطابق چې الله پاک ما له دومره علم راکړی دی او الله ما له دومره راپوی راکړې ده او ستا د وینا مطابق چې زه مجتهد د زمانې یم او زه بیا تقلید ته محتاج یم نو تا ته حیران یم چې ستا دا پوی هم نشته نو ته ولې تقلید نه کوې تا الله دا پوی هم نه ده درکړې ته ما ته حیران یې خو زه تا ته حیران یم چې زه سره د دې دومره علم بیا هم تقلید ته محتاج یم نو ته سره د دې چې دا پویه دې حاصله نه ده تا ته حیران یم چې ته تقلید ولې نه کوې نو لویه پویه رب العالمین اشرف علي تانوی صاحب له ورکړې وه لیکن دا ډب ډک و دا ادب دا مجسمه وه